درنو لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. د ډیورنډ د نه منلو له کبله پاکستان پر طالبانو باور له لاسه ورکړ. دوستانو ویډیو را سره تر پای وګورئ او چینل له سره هم سبسکرایب کړئ. ایکسپریس تریبیون پاکستانی رسنۍ د پاکستان او طالبان یارانه څېړلې او ویلي دي چې دواړه یاران خراب تراب دي. پر ډیورنډ کرښه باندې د طالبانو او پاکستان ترمنځ وروستۍ ترینګلتیاوې د دې مطلب اصلي هدف دی. په تریبیون ورځپاڼه کې د مطلب لیکونکي پاکستان ته مشوره ورکړې چې طالبان د باور وړ نه دي ځکه دوی ډیورنډ د رسمي کرښې په توګه نه پیژني او نه به یې هم وپیژني. سرچینې زیاته کړې چې پاکستان ته پکار ده چې له دې وروسته پر افغان طالبانو باور ونه کړي او د دوی له ملاتړه دې لاس واخلي. وروسته چې د پاکستان پر دې باور شو چې طالبان پر ډیورنډ کرښه باندې له دوی سره کومه لاره نه وړي نو دې ډلې ته یې خپله ژوره اندېښنه د اغزن تار لګولو د راولاړې شوې ستونزې په هکله شریکه کړې، خو دا یې نه دي ویلي چې څه ځواب یې ترلاسه کړ. پاکستان، طالبان او د ډیورنډ کرښه. د ډیورنډ فرضي کرښه چې د افغان ملت پر زړه راښکل شوې لسګونه کلونه کېږي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ یوه معضله پاتې ده. افغانستان کې د هر بدلون په راتګ سره پاکستان کوښښ کړی چې دا کرغړنه کرښه د یوه رسمي سرحد په توګه ومنل شي، خو افغانستان کې هر حکومت له دې کاره انکار کړی. د اوس لپاره چې طالبان واک ته ورسېدل او پاکستان پر دې کرښه تحرکات زیات کړل نو سمدلاسه یې طالبان د مخنیوي لارې چارې پیل او د پاکستان مخنیوی کوي چې دا هیواد یې مایوسه کړ. اوس چې پاکستان په دې پوه شوی چې طالبان پر لاره ورسره نه ځي نو هرومرو دې ډلې ته د ستونزو پیدا کولو لپاره لارې چارې لټوي. د افغانستان د راتلونکي لپاره اندېښنې ځکه موجود دي چې په دې هیواد کې به یو ځل بیا د پاکستان نیابتي جګړه پیل او قرباني به یې افغان ملت ورکوي. پر ډیورنډ کرښه باندې تر اوسه پورې د طالبانو او پاکستان ترمنځ نښتې هم رامنځته شوي او په ډېرو ولایتونو کې طالبانو او پاکستانیانو عسکرو اغزن تار او مهمات هم نیولي. دوستانو زموږ خبر تر همدې ځای و. د لا زیات معلومات لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. منم.